ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. نن د غټ اختر سحر دی. په کلیوالو سیمو کې د غټ اختر ورځ څه رقم وي دا راپور را سره وڅارئ. په کلو او بانډو کې د اختر د سحر هم یو خپل خوند وي. د خوړ غاړې ته د کلي ځوانان هلکان لمباله راغلي وي او ځینې بیا د چینارانو د لاندې په پاڼه کې یو بل ته ویښته څموي. نن په پاوکم 7 بجې د اختر لمونځ و. زه د کوره د خپلو ګاونډیانو همزولو سره د سڼې سترګې وروسته ووتم. د کلي په منځ کې مو خوښه کړه چې د بر کلي د خټو ګټو او یا کلن جومات ته به ورشو. د لمونځ نه وروسته مو ډېرې عجیبه او کلیوالې نندارې احساس کړې. ځکه په کلي کې یو اړخته په وړو خبرو خپل منځي تراوتریخوالې ډېر وي، خو نن به هر تن بل ته داسې غاړې وتو چې په لومړي وار یې ویني، او دغه غږ به په اوږه د پرتې کلیوالې خولې نه په کنډوي ګړدود وتو چې په خیر ستړی مشي، اختر دې مبارک شه، کور کلي ته خیر دی، ابۍ او دادا ښه دي، څوک خو به ناجوړه نه وي، او راځه زما سبا ډوډۍ وخورې. د دې نه وروسته ټول کلیوال خپلو کورونو ته ستانه شول او په لاره کې یې لنډې بلنې هم پیل کړې. زه مې د خپل پلار او زوی ترڅنګ د نیا کوټې ته هم ورغلو او د قربانۍ کولو روایتي اجازه مو ترې واخیسته. په کلو کې په بشپړه توګه وزیه یا قرباني د ټل وي او زمونږ هم د ټل وزیه ده، یعنې شاوخوا د کلي 6 کورونه به په یړه یو څاروی حلالوو او هغه دا په غاښ څلور اړي چرګې غوی دی. زمونږ نور ټلماران څه د خوړه پورې او څه د جۍ هغې غاړې دي، نو دا په دې یو چې غوی به د حلالې لپاره خوړ ته کوزوو. په ټول ټل کې یو تن د څاروي په راسملولو کې په ځان باور ډیر لري او دا خبره هم په ټل کې کیږي چې د پلانکي لاس سپک دی نو زه به یې خوږه ده. د غوی د سملولو او حلالولو نه وروسته مو سمدس په ګوډې وښکلو پیل وکړ، ځکه که بیا څاروی یخ شي نو سرمن د وازګې نه بیلیږي. د غوی د ټک کولو نه مو وروسته تلې ته لاس کړ. دا تله شاوخوا 50 کاله وړاندې زما نیا په 13 روپۍ اخیستې وه. په تله مو د هر ټلګر برخه ووهله او هر تن د خپل کاله په اړخ روان شو. په وروستیو کې مو یو هلک په دې کار اخته کړو چې ځمکه راوکني او پاتې وجې پړقان او هګۍ خښې کړي او څرمن د کلي مولا له ورسوي. آیا ستاسو اختر دغه رقم خوند لري کم چې مونږ حس کړو؟ د داسې کلتوري راپورونو لپاره زما یوټیوب ته مخه وکړئ. په ډیر درنښت.